ستاسو له خولې د ملي بیرغ او د کرکټ د ټیم په اړه ځینې خبرې ستاسو په د غږ په نامه نشر شوي. غږ خو زما ده، یو چا سره مې په شخصي کې دا خبرې کړې وې، ناځواني یې کړې ده، هر څه نامردي یې بولې. بیا د نه ویډیو جوړه کړې خپل د یوټیوب چینل لپاره. د ملي بیرغ په رابطه باندې پرېکړه زموږ نه ده، دا د حکومت ده، دا د راتلونکي ولس پرېکړه ده. مجاهد صاحب هم بار بار دغه خبره کړې او د ما د خولې خبرې دا په شخصي کې شوي دي، خو دا چې رسنیو کې د افغانستان د کرکټ په رابطه باندې ځینې تند الفاظ ما کارولي دي، نه باید داسې شوی وای. د کرکټ لوبغاړي زموږ اتلان دي، زموږ هیوادوال دي، قدر یې باید وکړو چې راځي هرکلي ته یې ورشو، روحیه ورکړو. راتلونکی میچ د جمعې په ورځ باندې ده، د پاکستان هیواد سره ده. ټول ملت دې ورته دعا وکړي چې بریا زموږ شي، تر څو د تاریخ یو نوی باب په کرکټ کې خلاص کړو. امید مې دا ده، پیشګویي مې دا ده چې بریا به د پاکستان په وړاندې د افغان کرکټ ټیم او د افغانانو وي، انشاءالله العزیز.